ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني به ډیر ژر خپل هیواد افغانستان ته راستون شي. له ډاکټر صاحب غني څخه د طالبانو غوښتنه کړې ده چې خپل هیواد افغانستان ته دې ژر راستون شي او اشرف غني هم د خپل راتګ لپاره تیاری وښوده. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني خپل راتګ ته تیاری وښوده، خو طالبانو ته یو شرط هم وړاندې کړ. د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني ویلي دي چې افغانستان ته د تګ لپاره سمدلاسه کوم پلان نه لري، خو که چیرې طالبان په افغانستان کې ټاکنې وکړي او د ولس د خوښۍ حکومت رامنځته شي، دی تیار دی چې ولاړ شي خپل هیواد افغانستان ته. پرون د افغانستان سفیر په مسکو کې ومنله چې دوی پلان لري ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني په افغانستان کې جوړېدونکي لویې جرګې ته را دعوت کړي. ځینو رسنیو بیا خبر ورکړی دی چې کیدای شي د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني بیرته هیواد ته راشي. د اشرف غني د بیرته راتګ مسله یو ځل بیا په داسې حال کې مطرح کیږي چې پرون د افغانستان دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد او د افغانستان د کورني چارو وزیر سراج الدین حقانی وویل چې د افغانستان د پخوانیو سیاسي مشرانو راتګ غواړي او هغوی ته تضمین ورکوي چې هیڅ ډول زیان به ورته ونه رسیږي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا او زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا خیر شرې.